د عمران خان نیول د پاکستان روان کړکېچ احتمال او پر افغانستان یې مستقیم اغیز دا چې پاکستاني پوځ بیا څه لوبه شروع کړې. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نجیب آزاد لیکلي که چیرته د پاکستان بحران دوام ومومي نو دا وضعیت په یاد هیواد کې پوځي حکومت مارشل لا ته لار هواروي. د پاکستان د کنټرول پر زړه او مرکز جی ایچ کیو برید په یاد هیواد کې خوب او خیال دی، خو کله چې داسې کیږي نو خورا ډیر احتمال شته چې د همدې مرکز جوړ شوی پلان وي، ځکه چې د پاکستان د عمومي نیریټیو له مخې دغه او دې ته ورته بریدونه د یاد هیواد وقاله ګواښ سره مخ کوي او د دې ګواښ د مخنیوي یوازینۍ لاره پوځي حکومت دی. دویم تقویي دلیل د ټي ټي پي په څیر د ډلې له دې وضعیت څخه هیڅ ګټه نه اخیستل دا په ډاګه کوي چې هم ټي ټي پي او هم روان وضعیت د جی ایچ کیو کنټرول شوي عناصر دي. دریم بحث په یاد هیواد کې د پوځي واکمنیو د راتګ تاریخچه ده. کله هم چې د سیمې په ځانګړي ډول د افغانستان د وضعیت د مدیریت بحث رامنځته شوی، د پاکستان بشپړ واک پوځ ته سپارل شوی. په 1901 کې د بنګلادیش تر بیلیدو وړاندې د یاد هیواد واک جنرال یحیی خان ته ورکړل شو چې نوموړي په 1901 کې پر بنګلادیش د برید امر وکړ. د سړې جګړې پر مهال افغانستان د سړې نړیوالې جګړې په ډګر د جوړولو لپاره جنرال ضیاء الحق ته واک سپارل کیږي او په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې پر مهال د پاکستان واک بیا هم د پوځ جنرال مشرف سره وي. په سیمه په ځانګړې توګه د افغانستان په قضیه کې د مداخلې لپاره ستر قوتونو ته خورا ګرانه وي چې د یو ملکي حکومت چې له مختلفو ګوندونو څخه جوړ وي سره معامله وکړي. لومړی خو ولسي ملکي حکومت د پاکستان په څیر په هیواد کې د سترو لوبو د معاملو واک نه لري. دویم دا چې په یاد هیواد کې ملکي حکومت څو خولې او څو ادرسونه وي چې نه راز ساتلی شي او نه اوامر پر وخت پلي کولی شي. اوس که چیرې یاد احتمال په واقعیت اوړي تر ټولو ستر تاوان یې افغانستان ته رسي، هغه ځکه چې د افغانستان اوسني واکمنان له لسیزو راهیسې یوازې او یوازې د پاکستان د پوځ په کنټرول کې دي. نو که چیرې په پاکستان کې پوځي حکومت راځي نو د راتګ تر ټولو لویه وجه او پلان به یې افغانستان وي، او که چیرې دا پلان نه وای نو د پاکستان پوځ دومره ستر ریسک ولې واخلي. حال دا چې میاشتې وړاندې د عمران خان د نیولو د هڅې تجربه دوی درلوده، دوی ونه شو کولی چې د څو زمان پارکوالو څخه عمران خان را تیر کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د نوموړي د نیولو وارنټ او قانوني حق یې درلود، ځکه چې نوموړي عدالت یا محکمې ته له حاضرېدو ډډه کوله. لکن اوس چې نوموړی په متواتر ډول محکمې ته پر وخت حاضرېږي او بیا په محکمه کې د حاضرېدو پر مهال یې له کوم وارنټ څخه په تاوتریخوالي او اخ او ډب سړي نیسي او کش کوي، دومره ستر ریسک د پاکستان اسټبلیشمنټ ولې واخلي، هغه هم چې عمران خان محکمې ته تر روانېدو وړاندې ګواښ کړی وي چې که چیرې زه نیول کېږم نو ملت راووځئ او چې نه وي هغه وکړئ. د اقتصادي بحران څخه د وتلو لپاره پاکستان هیڅکله خو یوازې د نیابتي ډلو د تولید په بدل کې میلیارډونه ډالر اخیستي، فلهذا د پوځي حکومت له راتګ وروسته د میلیارډونو ډالرو د ترلاسه کولو یوازینۍ لاره افغانستان ده چې له وړاندې لا په بشپړه توګه د دوی په واک کې دی. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.